السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د کورنۍ مرزونو معرفت د علم د له مخې دغه یو موضوع ده د مرزونو په نامه چې اوس په روانشناسي کې ډیر پرمختللې ده او خلک یې اړوند خبرې کوي چې باید د انسانانو تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ او د اجتماع تر مابینځ موږ مرزونه ولرو. دا د نن ویډیو د مرزونه د علم د نظره څخه موږ اړوند خبرې کوو او په نورو ویډیوګانو کې به تاسو ته د مرزونو مسایل د اسلام نه نظر وویل سي. اول د علم د نظره په دې خاطر دا اړوند خبرې کوو تر څو موږ پوه سو چې اوسنۍ دنیا د مرزونو په باره کې څه وایي او زموږ اسلام مثلا 1400 کاله تر مخه دا اړوند څه ویلي وه. راځو، کورنۍ قوانین لري او دا قوانین د دې سبب کیږي چې زموږ کورنۍ منظمه کړي. اوس راځو دا اړوند خبرې کوو. وایي ځینې قوانین د کورنۍ په منطقي ډول داسې وي چې موږ ډېر اسانه کولی سو چې ځینې تیر سو، یعنې چې وکولی سو هغه اجرا کړو. ځینې بیا په منطقي توګه سره په ډېر احتیاط سره تېرېدل غواړي د دا قوانینو څخه چې ډېر احتیاط به ورسره کوي. وایي ځینې بیا په منطقي توګه د تګ لپاره ممنوع دي چې دا د دنیا اوسنۍ اثر یا مثلا په لنډه توګه زه ووایم چې روانشناسي دا قوانین موږ ته راوستلي دي. راځو وایي د کورنۍ مرزونه د علم له مخې چې دي لږ وضاحت پکښې ورکوو. د مرز مفهوم په کورنۍ کې څه شی ده، د مرز اصلي مفهوم په کورنۍ کې څه شی ده، اړوند به اول خبرې وکړو. وایي مرز یو دفتر دی چې ټاکي څوک څنګه دنده ولري. لکه څه رقم چې موږ په دفتر کې کار کوو، کورنۍ هم دغه رقم ده لکه یو دفتر ده، ټاکي چې څوک کومه دنده لري. وایي مرز یو رواني امر دی چې د کلامي روابطو او غیر کلامي روابطو او عاطفي روابطو موضوعات موږ ته ټاکي او مرز دا ټاکي چې څوک په کوم مجلس کې ګډون وکړي. د کوچنیانو مجلس باید جلایي، د مشرانو مجلس جلایي، د مشرانو خصوصي مجلس جلایي، د اولادو مخته مجلس جلایي، هر څه باید د ځان څه ولري، قوانین ولري. وایي مثلا د میړه او میرمنې سازګاري د نوي شرایطو سره. موږ چې واده کوو د دې لپاره چې میړه او ماینه سازګاره سره واوسیږي، نو خو یو په یو رقم کورنۍ کې لوی سوی دی، بل په بل رقم کورنۍ کې لوی سوی دی او دوی په خپل په مابینځو کې مجبوره دي سازګاري وکړي، یو بل ومني، یو بل ته په درنه سترګه وګوري. د کورنۍ د مداخلې ته اجازه ورنکړي. کله چې د میړه او ماینه یو د بل سره ژوند کوي، اولین اصل دا دی چې دوی باید پردي چاته اجازه ورنکړي یا مثلا چې د دوی په مسایلو کې د مداخله وکړي. د مذاکرې د مهارتونو وده. دا مرزونه زموږ سره دا کمک هم کوي چې موږ د مذاکرې د مهارتونو وده ولرو، یعنې په کورنۍ کې باید دا تدریس سي. اولادونه باید په دې پوه سي که چیرې یو څوک غواړي د دوی قوانین ورمات کړي یا د دوی شخصي حریم ته تجاوز کوي، دوی باید د مذاکرې مهارتونه ولري. او بل مرزونه موږ ته دا راښیي چې د همزولو سره د توافق اصول ولرو. او بل د والدینو نه مداخله د اولادونو په چارو کې. دا هم د مرزونو یو د مهم مفهومو څخه دی چې موږ تاسو ته بیانولی سو. د کورنۍ د ښه ماحول لپاره باید مرزونه موجود وي. که مرزونه موجود نه وي، کورنۍ څه کېږي؟ ګډوډه کېږي. وایي دغه مرز د دفتر کارمندان باید خپل دندې بې له مزاحمته وکړي. یعنې لکه څه رقم چې په دفتر کې موږ دندې کوو او خپل کارمندانو ته مزاحمت نه کوو، کور هم باید دغه رقم یو سیسټم ولري او یو پر بل باندې مزاحمت نه وي. مرزونه دا ټاکي چې څنګه اړیکې ولرو او د مرزونو ټاکل د کورنۍ چارو لپاره ښه ارزیابي ده. یعنې موږ هر ګړی باید لکه عسکر یو په بل باندې ونه درېږو چې یو بل تهدیدوو یا یو بل ته مشکلات پیدا کوو، بلکې مرزونه ټاکو او د کوچنیوالي څخه همداسې خپل اولادونه لوی کوو تر څو هغوی چې سي د مرزو قوانینو او مفهومو باندې پوهي او خپل ژوند په منظم توګه منځته وړي. راځئ دوه نور مهم مسایل هم درته وایم. یو وایي ځینې کورنۍ هڅه کوي ډېر صمیمي واوسیږي، روابط ډېر سي د کورنۍ د غړو تر مابینځ او فامیلي یا مثلا فاصلې کمې سي.
کله چې فاصله کمه سول د مرزونو فرق ګډوډ سي او د کورنۍ نظام خراب سي. یعنې د کورنۍ د مرزونو نظام باید یا د کورنۍ نظام باید دا رقم وي چې ډېر صمیمیت نه وي پکښې کې. وایي ځینې کورنۍ هڅه کوي ډېر جدي واوسي. دا ډېر جدیت د چی سبب کیږي؟ روابط ډېر جدي سي، د حمایت مسئله ګډوډه سي، بیا کورنۍ غړي یو بل نه حمایت کوي، یو رئیس سي، یو مزدور او یو بد اخلاقه رئیس سي چې بد چلند کوي او یو بل زوروي. نو موږ باید کوشش وکړو په کورنۍ کې نیانروي وکړو او دا مرزونه په صحیح توګه زده کړو او په دې پوه سو چې د مرز مفهوم څه دی. په دې هیله چې د دا ویډیو څخه مو یو څه زده کړي دي او زما د لور د مزاحمت په خاطر بخښنه غواړم. دا زه ډېره مجبوره کړلم چې په ویډیو کې ونیسم.